ایمان پلورونکي 18مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو ان شاء الله تعالی چې ستاسو به د کیسې تیره برخه په یاد چې د میګنانا ماریوس او شلتن نور ملګرو او د هغو نجونو په اړه دې ځای ته رسیدلی وو چې دوی ټول هر یو خپل هدف سره روان وو. د صلیبیانو کومندوی ټولي پر راتلونکي ورځ تر مولویدو پورې ډیر وطن وهلی وو. لاره مخ پورته وه، هغه سیمه لوړه ژوره وه. دا وګړي چې پورته وختل لیرې په یو میدان کې د خرماو له ونو سره ډیر نورې ونې او بېشمېره اوښان ولیدل. اوښان چوکېدل او سامانونه ترې کوزېدل. 12 اسونه هم وو. د هغه ټولې سپاره پوځیان ښکارېدل، نور ټول اوښبانه وو. دا یو ویشت صلیبیان ودرېدل، یو بل ته یې وکتل لکه باور یې چې نه راځي چې اسونه او اوښان ویني. همدا د هغوی اړتیا وه. د هغوی قومندان ټولی ودراوه او ویې ویل موږ په رښتیا سره صلیب لاسونه ایښي او سوګندونه مو کړي دي. هغه ده، وګورئ د صلیب کرشمه، دا معجزه ده. خدای ستاسې لپاره له اسمانه سپرلی رالیږلي دي. په تاسې کې چې د هر چا په زړه کې د هرې ګناه یا د مسؤلیت د نه ادا کولو او یا د ځان ژغورنې او تیښتې خیال وي، هغه ژر له زړونو وباسئ. د خدای زوی نعوذ بالله من ذلک چې د مظلومانو دوست او د ظالمانو دښمن دی، ستاسې د مرستې لپاره له اسمانه راکوز شوی. د ټولو په مخونو کې چې د ستړیا اغېز لرې شو او په مخونو کې یې خوښۍ څرګنده شوه. هغوی لا تر اوسه په دې اړخ باندې سوچ کړی نه و چې له دومره بېشمېره اوښانو او اسونو څخه دومره زیات اوښبانه او سپاهیان ورسره دي. د خپلې اړتیا وړ څاروي به څنګه له دوی څخه لاسته راوړي. دا د شاوخوا 100 اوښانو کاروان و چې په محاذ کې د پوځ لپاره یې خوراکي مواد وړل. څرنګه چې د هېواد دننه د دښمن کومه خطره نه وه، له دې امله د کاروان د ساتنې لپاره کومه ځانګړې پاملرنه شوې نه وه. یوازې 10 کسه اسپاره یې ورسره لیږلي وو. بلې خواته بالیان د بې فکره پاچا په څېر قهقهې خنداګانې کولې او د چا خبره یې نه اورېده. هغه چې کومه شپه نجونې ازادي کړې وې، د هغې په راتلونکې شپه هغوی یو ځای پړاو کړی و. بالیان موبي ته وویل چې موږ 7 سړي او تاسې 7 نجونې یې. زما دغه شپږو دوستانو زما ملګرتیا په ډېره اخلاص سره کړې ده. ما د هغوی پشتوالي کې له تا سره عایشونه کول، بیا هم هغوی څه ونه ویل. اوس زه هغوی ته انعام ورکول غواړم. ته یې وایه نجلۍ زما یو ملګري ته ورکړه او ورته ووایه چې دا ستاسې د وفادارۍ ډالۍ ده. موبي په غوسه سره وویل دا کېدای نه شي، موږ فاحشې نه یو. زما مجبوري وه چې ستا په لاسونو کې نانځکه وم. دا نجونې ستا رانیولې وینځې نه دي. بالیان په شاهانه پرتم سره وویل ما ته هیڅ کله شریف نجلۍ نه یې ګڼلې. تاسې ټولو زموږ لپاره د خپلو ځانونو ډالۍ راوړي دي. الله جل جلاله ته به ښه معلومه وي چې دې نجونو به د څومره سړی نفسي خواهش ورپوره کړی وي. په دوی کې یوه هم مریمه نه ده. موبي وویل موږ د خپلې دندې د ترسره کولو لپاره خپل ځانونه ډالۍ کوو. موږ د عیاشۍ لپاره سړیو ته نه ورځو. موږ ته زموږ قوم او دین یوه دنده راسپارلې ده. د هغې دندې د ترسره کولو لپاره موږ خپل بدنونه، ښکلاوې او خپل پت د وسلې په توګه استعمالوو. زموږ دنده ترسره شوې ده. اوس چې ته څه وایې دا عیاشي ده چې موږ یې نه منو. که په کومه ورځ موږ په عیاشۍ کې ککړې سو، له هماغې ورځې نه به د صلیب زوال پیل کېږي. صلیب به مات شي. موږ د خپل پت شیشې ماتوو. خو د دې لپاره چې صلیب مات نه شي، موږ ته روزنه راکړل شوې ده چې د یو مسلمان واکمن د تباه کولو لپاره له 10 مسلمانانو سره شپې تېرول روا دي او د ثواب کار دی. د مسلمانانو یو دیني او مذهبي رهبر چې موږ په خپلو جسمونو ناپاکه کړو، د خیر ستره چاره مو سرته رسولې ده. د صلیبیانو دا 21 کمندویان لومړي چریکان وو. تر دې وړاندې د هغوی کمندو چریکان میدان ته راغلي نه وو او سلطان صلاح الدین ایوبي چریکي عملیات ازمیلي وو.
چې په هغه کې لږ شمیر سپرو به په لښکرو چټکه حمله وکړه او بیا به غایب شو. د دغه وار وکړه او وتښته جنگي طریقې د بریالیتوب په لیدلو سلطان صلاح الدین ایوبي امر کړی و چې باید په ذهني او بدني لحاظ ځیرک او روغ او زړور مجاهدین راټول کړای شي او له هغو نه د چریکي عملیاتو لپاره کمندویي ټولۍ جوړ کړای شي. د دښمن په هیواد کې د جاسوسۍ لپاره د سړی روزنه پیل کړې وه، خو صلیبیانو لا تر اوسه د شبخون او ناڅاپي عملیاتو په باب فکر نه وکړ. ځینې وختونه به شخصي کاروانونه ډاکوانو لوټ کړل، حکومتي کاروانونه تل په امن کې وو. په همدې خاطر به د فوجونو د ترصد کاروانونه بې ویرې طرحې تلل راتلل. تر دې دمخه هم د ساحلي محاذ لپاره 2 ځلې د خوراکي شیانو کاروانونه تللي وو او له همدې سیمې نه تېر شوي وو. له دې امله د حفاظتي چارو د سمبالولو لپاره اړتیا نه لیدل کېده. دا کاروان هم له خطرو نه بې پروا د محاذ په لور روان و او د شپې تېرولو لپاره یې هلته پړاو کړی و. کاروان لږ وړاندې له یوې سترې خطرې سره مخامخ کېدونکی و. صلیبي قومندان خپل ټولۍ په یوه شیله کې کېناوه او 2 سړیو ته یې وویل چې ورشي او دا معلومه کړي چې په کاروان کې څومره اوښان او څومره اسونه او څومره وسلوال سړي دي او خطرې ترې کومې دي. د جذبې هم کمای نه و. هر یو سړی په خپل سر لوبېدلو ته تیار و. له نیمایي شپې وروسته هغه 2 سړي بیرته ستانه شول چې له نږدې نه د قافلې لیدلو ته ورغلي وو. هغو 2 سړی وویل چې له کاروان سره 10 وسلوال سړي دي چې په یوه ځای کې ویده دي. اسونه یې بیل تړلي دي او اوښبانه هم په ډلګۍ ویشل شوي. په سامان کې زیاتره جوالونه دي. له اوښ والاو سره هیڅ وسله نشته. دا ډیر ښه معلومات او کار هم ډیر ګران نه و. کاروانیان په ژور خوب ویده وو. د 10 سپاهیانو سترګې هم خلاصې نه شوې چې په تور او خنجرونو یې سرونه پرې کړای شول. صلیبي یرغلګرو دا کار په دومره چوپتیا سره وکړ چې زیاتره اوښبانه راویښ هم نه شول او څوک چې راویښ شول هغوی نه پوهېدل چې څه پېښه روانه وه. چا له خولې نه غږ پورته کولی نه شو. که چا غږ پورته کړی وای نو همدا د ژوند وروستی غږ و. ډاګه اچونکو د اوښبانو له ویرولو لپاره چغې پیل کړې. ویده اوښوالا په ویره طرحه کې راپاڅېدل. اوښان هم وترېدل. صلیبیانو د اوښوالاو عام وژنه پیل کړه. ډېر لږ ترې وتښتېدی شوی. صلیبي قومندان په زوره غږ کړ دا د مسلمانانو خوراکي شیان دي، له منځه یې یوسئ. اوښان یې هم ووژنئ. هغوی اوښان په ګېډو کې په تورو ووهل. د اوښانو په رمباړو شپه په خورېدو شوه. قومندان 12 اسونه ولیدل. 10 یې د سپرو لپاره وو او 2 یې زیات. هغه 9 اوښان نور هم رابیل کړل. چې لمر راوخوت نو د پړاو منظره ډېره ویرونکې وه. بې شمېره مړي پراته وو. ډېر اوښان مړه شوي وو. ځینې یې لا اوس هم ژوندي وو. نور یې اخوا دېخوا تښتېدلي وو. هر لوري ته وینې پرتې وې. تر کومه ځایه چې سترګو کار کاوه د اوښانو مړي او یا یې ژوبل لیدل کېدل. د خوراکي شیانو جوالونه څیرې شوي وو. اوړه او نور خوراکي شیان په وینو باندې لانده پراته وو. 12 واړه اسونه ورک او هلته هیڅ ژوندی انسان نه لیدل کېده. یرغل کوونکي لرې تللي وو. د هغوی د سپرلۍ اړتیا پوره شوې وه. اوس هغوی په چټکتیا سره خپل ښکار لټولی شو او ښکار لرې هم نه و. ورونو دوی خو تر همدې ځایه پورې راورسېدل او د خپل ځان لپاره یې سورلۍ هم پیدا کړه. اوس به بالیان ته ورسو. د بالیان دماغ له پیله د موبي حسن او ښکلا بې حسه کړي وو. اوس له هغه سره 9 ښکلې او ځوان نجونې وې. هغه خطرې هېرې کړې وې. موبي هغه ته هر ځلې ویلي وو چې دلته تر ډېره پاتې کېدل ښه نه دي. هر څومره چې زر کېدای سي باید د سمندر غاړې ته د رسېدو هڅه وکړو. موږ به حتماً تعقیبېږو. د بالیان احساسات په قرار راویښ شول. موبي ته یې وویل نو د دې مطلب دا شو چې ته آیا ته له مانه د صلیب ساتونکی جوړول غواړې؟ موبي وویل ته لا اوس هم په شک کې تا ولې له صلیب سره دوستي کړې؟ بالیان وویل د سلطان صلاح الدین ایوبي له واکمنۍ نه د خپلواکۍ لپاره نه د صلیب د ساتنې لپاره. زه مسلمان یم خو تر دې لومړی سوډانی یم. موبي وویل زه تر هر څه لومړی صلیبي یم، عیسوي یم او تر دې وروسته بیا د هغه هیواد لور یم چیرې چې زیږېدلی یم. موبي د هغه لاس په خپل لاس کې ونیوی او ویې ویل اسلام هیڅ دین نه دی ځکه پرې ته خپل هیواد ته لوړاوی ورکوې. دا ستا نه، ستا د دین کمزوري ده. ته له ما سره د سمندر هغه غاړې ته ولاړ شه. زه به تا ته خپل دین او مذهب وښیم.
زما داسې دین او مذهب ده چې خپل دین به دې هیر سي. زه پر داسې مذهب لعنت وایم چې د خپلو لوڼو پردیو سړیو سره شپې تېرول او شراب وڅښل او د شرابو څښل ثواب ګڼي. بالیان ناڅاپه راویښ شو او ویې ویل تا پر ما باندې خپله حیا لوټ نه کړه بلکې زما پاکوالی دې تالا کړه. ما خو ته نه بلکې تا زه ننځکه کړی و. نجلۍ وویل د یو مسلمان د ایمان خلاصولو لپاره د کومې ښځې پت لوټېدل غټه خبره نه ده. ما د ستا پت لوټلی نه دی بلکې له تا نه مې ایمان اخیستی دی. خو زه تا په نیمه لار کې سرګردانه پرېښودل نه غواړم. تا د یوې سترې رڼا په لور بیایم چیرې چې به تا ته خپله راتلونکې او پای د مرغلرو په څېر ځلېدونکي ښکاري. بالیان وویل زه هغې رڼا ته نه ورځم. موبي وویل بالیانه وګوره یو جنګیالی سړی د خپلې وعدې او سودا نه ګرځي. تا زما سره سودا کړې ده. ما ستا ایمان اخیستی او په شرابو کې مې ډوب کړی او تا ته مې ستا د خوښې قیمت درکړی ده. له دومره ورځو نه ستا وینځه او بې نکاح ښځه وم. د دې سودا نه مه ګرځه او له یوې کمزور نجلۍ سره دوکه مه کوه. بالیان وویل تا ما ته هغه ستره رڼا همدلته وښودله د څه لپاره چې ما د سمندر اغاړې ته بیایم. ما خپله آینده د مرغلرو په څېر ځلېدونکې ولیدله. موبي د څه ویلو کوښښ کاوه. بالیان ورته په غوسه وویل نجلۍ چوپ شه. سلطان صلاح الدین ایوبي زما دښمن کېدای شي خو زه د هغه رسول محمد صلی الله علیه وسلم او کتاب فرقان حمید دښمن کېدای نشم چې سلطان صلاح الدین ایوبي پرې ځان قربانوي. چې جبرائیل الامین په خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم ته د ټول انسانیت د هدایت لپاره راوړی دی او د سلطان صلاح الدین ایوبي په مخ کې په خپلو تیرو کړو وړو باندې دا اعتراف کولی شم او د رب العالمین څخه یې بخښنه غوښتلی شم. او ستانه مې هم دا هیله ده چې نور د خپل مستقبل په فکر کې شه او په هغه لار روانه شه چې د دواړو دنیاو کامیابي دې پکې وي چې هغه یوازې او یوازې د اسلام سپېڅلی دین دی او قبول یې کړه. موبي وویل ما درته څو کرتې ویلې چې شراب لږ څښه. یو شراب بل ټوله شپه ویښېدل او زما له بدن سره لوبې کول. وګوره ستا دماغ بیخي بېکاره شوي. تا دا هم هېر کړي چې زه دې ښځه یم. بالیان وویل زه د کومې فاحش صلیبۍ ښځې خاوند کېدای نه شم. د هغه سترګې د شرابو بوتل ولګېدې. هغه یې وړاندې ګزار کړ او ودرېد. خپل ملګري یې راوغوښتل. هغوی په منډه راغلل. ورته ویې ویل دا نجونې هم ستاسې بندیانې دي. دوی بیرته قاهرې ته ورسوئ. یو ملګري یې په حیرانتیا وویل قاهره؟ تاسې قاهرې ته تلل غواړئ؟ بالیان وویل هو د حیرانتیا اړتیا نشته. په دې شګلنو دښتو کې به تر څو سروهلي بروهلي ګرځئ او چیرې ځئ ولاړ شئ پر اسونو مزینونه وتړئ او هره یوه نجلۍ پر یوه اس باندې وتړئ او روان شئ د قاهرې په لور. په بیدیا کې د اوښ د پښو غږ نه وي. د اسونو د سمانو قرار قرار غږونه اورېدل کېدای شي خو د اوښ پښې الله جل جلاله داسې جوړې کړي دي چې ورو شان غږ ترې هم نه پیدا کېږي. څو وخت چې بالیان له موبي سره خبرې کولې هغه احساس هم نه کړای شوه چې یو اوښ د یوې وړې شګلنې غونډۍ په خوا کې ولاړ دی. دوی دواړه او شپږ سړي او شپږ نجونې ویني. هغه د صلیبي قومندوي ټولۍ یو سړی و. د دې ټولۍ قومندان هوښیار سړی و. د بالیان له تمځای نه تقریبا 1.5 میل وړاندې یې پړاو کړی و. د هغه په خوب او خیال کې هم نه راتلل چې ښکار یې د نیمایي میل په واټن کې ده. هغه به له عسکري پوهې نه کار اخیست. 3 کسه یې معذب کړي وو چې د شپې پر اوښانو سپاره شي او تر لرې لرې څار وو او هر چیرې چې ورته د خطرې او یا ګټې څیز په نظر راشي خبر دې راورسوي. د دې کار لپاره اوښ موزونه سپرلی وو ځکه چې د اوښ پل غږ نه لري. 3 واړه بېلابېلو لوريو ته تللي وو. دا ټوله سیمه د پړاو کولو لپاره مناسبه وه. په دې خاطر قومندان فکر کړی و چې دلته به بل چا هم پړاو کړی وي. یوه اوښ سپاره ترته غوندې رڼا ولیدله. د هغې لوري ته ورغی. دا یو کوچنی شان مشال چې د بالیان په تمځای کې لګېدلی و. اوښ سپور وړاندې ورغی نو د یوې غونډۍ خوا ته ودرېد. غونډۍ دومره لوړه وه چې په اوښ سپرېدو سره به مخکې ځای ترې ښکارېده. اوښ او سپور د غونډۍ اړخ ته پټ شول. هغه په تته شان رڼا کې نجونې ولیدې چې د بالیان او ملګرو سره یې خبرې اترې کولې. لږ اخوا ترې اسونه تړل شوي وو. په هغو کې هغه اسونه هم وو چې دوی د بندیانو له ساتونکي لاسته راوړي. صلیبي اوښ سپاره اوښ راوګرځاوه. یو څه وړاندې په کراره ولاړ او بیا یې اوښ په منډو. د اوښ لپاره 1.5 میل واټن وهل هېڅ هم نه و. سپاره خپل ټولۍ ته زیری ورکړ چې ښکار زموږ تر قدمونو لاندې دی. قومندان یوه شېبه هم ضایع نه کړه.
له اوکسپارنه د اصلي هدف تفصیلي پوښتنه وکړه او ټوله یې پیاده روان کړه. د اسونو د سمانو له غږ سره د ښکار د بیدارېدو ویره وه. څه مهال چې د صلیبیانو کومندوي ټولۍ د بالیان ډېره ځای ته ورسېد، بالیان امر کړی و چې یوه نجلۍ د آس په شا باندې وتړي. د هغه ملګرو په حیرانتیا بالیان ته کتل. هغوی ورسره خبرې پیل کړې چې دماغ خو به یې خراب شوي نه وي. بالیان هغوی ته وویل هر څه چې وایي زه روغ یم، بیا هم درته وایم روغ یم. زموږ او ستاسې قاهرې ته په تللو کې عافیت دی. نجونو په وارخطایي سره هغوی ته کتل. د بالیان ملګري پر اسونو ځینونه وتړل او نجونې یې راونیوې. ناڅاپي پرې آفت رانازل شو. بالیان په لوړ غږ په تکرار سره وویل موږ وسله ایښودل غواړو، نجونې قاهرې ته بیایي. هغو یرغل کوونکو د سلطان صلاح الدین ایوبي سفاهیان ګڼل، خو یو خنجر یې په سینه کې ننوت او غلی کړ. د هغه ملګریو د دومره زیاتو سړیو سره ناڅاپي مقابله کولی نه شوه. هغوی ټول د ځانونو له برابرولو د مخه ووژل. د صلیبیانو یرغل بریالی و، نجونې ازادې شوې وې. کومندوي ټولې هغوی ټولې خپل تمځای ته بوتلې. هغوی قومندان وپېژانده، هغه هم د دوی د ډلې جاسوس و. هغوی دلته د شپې تېرولو پرېکړه وکړه او د پیرې لپاره یې 2 پیرهداران ودرول چې د تمځای شاوخوا ته ګرځېدل. ورونو، دا خو هغه دوهمه ډله وه چې هدف خو یې ظاهرا لاسته راوړ، خو ځای ته رسول یې هم څه اسانه خبره نه وه. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه لېږلي مجاهدین لا د دې ځایه لرې وو، له کومه ځای چې د بالیان ملګرو زنداني نجونې ازادي کړې وې. هغوی د شپې هم مزل کاوه. هغوی په تعقیب کې خپل وخت نه ضایع کاوه. لارښود له هغوی سره و. هغه لاره او ځای هېر کړي نه و. هغه مجاهدین هغه ځای ته وروستل چیرې چې پرې حمله شوې وه. یو مشال یې بل کړ، ویې کتل هلته د رابن او ملګریو او د ساتونکو مړي پراته وو چې دانګې وانګې شوي. دا مهال هم پرې بېدیانې ګیدړې لګیا وې. سپاره یې چې ولیدل ګیدړان وتښتېدل. د ورځې به مړي ټپوسانو او کارغانو خوړل. لارښود ساتونکی قومندان هغه ځای ته وروست له کومه ځایه یې چې اس پرانیستی و. هلته یې د مشال په رڼا کې ځمکه وکتله، د اسونو قدمونه یې ولیدل. بیا یې ترې هغه لاره معلومه کړه کوم لوري ته چې اسونه تللي وو. خو د شپې پر وخت د اسونو د پښو نښې لیدل او پرې تلل ډېر ګران و. د وخت ضایع کېدو او بېلارې کېدو ویره هم وه. د شپې یې هملته پړاو وکړ. ورونو، دوی دې په همدې تیاره کې همدلته وي. اوس به د شپې ورسو هغه 21 کسه صلیبیانو ته چې د څه په اړه باندې دوی مشوره کوي. د صلیبیانو د کومندوي ګروپ ټول سفاهیان ویښ او ډېر خوښ هم وو. قومندان پرېکړه کړې وه چې د پیشلمي په وخت به د روم د سمندرګي په لوري باندې روانېږي. دا مهال میګنانا ماریوس وویل هدف لا مکمل شوی نه دی، صلاح الدین ایوبي وژنه لا پاتې ده. قومندان وویل دا هغه مهال ممکن و چې موږ د نجونو پسې قاهرې ته تللي وای. اوس موږ له قاهرې نه ډېر لرې یو، په دې خاطر د وژنې پلان پرېږدو. میګنانا ماریوس وویل دا زما کار دی، ما د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژنې سوګند کړی دی. زه یو ملګری او یو نجلۍ ته اړتیا لرم. قومندان وویل پوه شئ چې ستاسې د ټولو دنده زما خبره منل دي، ځکه زه مسؤل یم او د مشرانو په وړاندې ځواب زه ورکوم. میګنانا ماریوس وویل زه د هیڅ چا د امر تابع نه یم. د 18مې برخې پای.